ګرانو دوستانو، دا زنانه د پنډۍ اوسېدونکې ده. ډېره غریبه، یتیمه او بې اسرې زنانه ده. د دې واړه ماشومان بچي دي. هغه کباړ راټولي او خاوند یې بیمار دی، بوډا شوی دی. الله دې ولې روغ صحت ورکړي. دې یتیمې زنانه زما سره رابطه وکړه چې لاټې نه زمونږ مدد وکړه، زمونږ اواز اوچت کا سوشل میډیا باندې چې لږ امداد زموږ سره وکړی شي. ډېر غریبانان یو، یتیمانان یو. دا په دې تمنیل چې تاسو دا 2 نمبرې ولیدلې او خیر دی په ویډیو کې به موږ تاسو له هغې نمبرې درکو. نو پلیز لږ 10 روپۍ، 20 روپۍ، 100 روپۍ امداد ورسره وکړئ. الله پاک په تاسو له ډېر اجر درکړي. یو په دوه دوستانو، د دې زنانه کپړې دوکان او هغه هم اوبه وړی دی. د اختر په 4مه ورځ باندې د برې غاړې اوبه راغلي وي، چت سوری شوی و او هغې کې اوبه راغلي وي دنده او د دوی کپړه خرابه کړې ده. تمنیل هم تاسو ولیدلو او په دې سکرین باندې هم ښکاري چې دا کپړه ډېره خرابه شوې ده. د اغوستو نه ده. د دوی کاروبار ډېر زیات خراب شوی دی، بند دی. ستاسو به ډېره مهرباني چې لږ امداد ورسره وکړئ. الله جل شانه به رضا شي. موږ نه هم او ستاسو نه هم ډېره مهرباني وي. فضول کال ورته مه کوئ او ټلیفون ورته وکړئ او 10 روپۍ، 20 روپۍ وس کېږي نو پلیز دا ورته ورکړئ. ډېره مهرباني وي.